نقد پیسې لکه صرف اخلی ګناه کې غر د کوی قاف اخلی د خدای لحاظ وکړئ پلرو د پیغلو دغه ولور لږ په انصاف اخلی د ولور ناوړه پدیدې د پښتنو او افغانانو په ټولنه کې دومره ریښې غځولي که چیرې یو دیني عالم څخه هم د هغه پیغله لور د نکاح لپاره بې ولوره وغواړئ زړه نه ورته ښکینې درکوي. همدارنګه د سپکاوي او توهین د لفظ څخه غلطه استفاده یو بل ناوړه دود ده چې زموږ په ټولنه کې ورځ په ورځ عام کیږي. په دې معنی علوم ټول د بحث او مباحثې څخه رامنځته شوي. که ته چیرې یو موضوع کې علمي بحث کول وغواړې یو دومره بېسواده سړی چې هغه به د تنقید او د توهین ترمنځ په فرق هم نه پوهېږي دستي به در باندې راټوپ کړي هله تا د دې شي توهین وکړه هله تا د دې شي سپکاوی وکړه تا د افغانستان سپکاوی وکړه تا د پښتون توهین وکړه تا د بیرغ سپکاوی وکړه تا د اسلام سپکاوی وکړه تا مزار لوګر قندهار ته سپکاوی وکړه تا د مشر توهین وکړه تا د ګیرې توهین وکړه تا د دې شي توهین وکړه تا دغه شي. حال دا چې علوم د بحث نه رامنځته شوي او اصلاح په تنقید یا نیوکې سره منځته راځي.